بالاخره نوین الحق د کرکټ تخریبونکو خلاف خوله خلاصه کړه. د نوین الحق هغه خبرې چې د 40 میلیونه هیوادوالو زړونه یې ګټلي خو څه یې ویلي. بشپړ حال په دې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې یو شمېر بدخواهانو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د افغان کرکټ ورکولو او د نړیوالو له لورې پرې د بندیز لګولو خبرې رسنیزې شوې، په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل. تازه د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکي او د افغانیت ستر پالونکي لوبغاړي نوین الحق هم خوله خلاصه کړه او د دې رذیلانو په تړاو یې په فیسبوک باندې لنډه خو د فلسفو ډکه لیکنه وکړه. ښاغلي نوین الحق په فیسبوک اکاونټ دې بدبختو خلکو ته یوه لنډه لیکنه کړې ده چې دلته یې موږ ژباړه د تاسو سره شریکوو. نوین الحق لیکلي دي: د تاریخ یو لوی حقیقت دا دی چې ټول هغه کسان په یاد او حافظه کې دي چې د خپل هیواد لپاره یو څه کړي دي او هغوی هم چې هیڅ یې نه دي کړي مګر تشې خبرې کوي، نفرت ته لمن وهي او د نورو د پښو وهلو او کوز ښودلو هڅې کوي. د دوی لپاره واقعا متاسف یم. الله پاک دې دوی ته ذهني آرام او هدایت ورکړي تر څو دوی هم یو څه وکړی شي او یوه ورځ په غرور سره ځان راښکاره کړي لکه د تل په څېر پټ نه شي او ټولو ته معلومه شي چې دوی د دې هیواد د پرمختګ لپاره څه کړي دي. د نوین الحق دا خبرې او څرګندونې په پراخه کچه هیوادوالو ستایلي او هغه یې د غیرتي وطن یو غیرتي بچی بللی دی. که رښتیا شي نوین الحق همیشه د وطن د غیرت او ناموس په سر تر بل هر لوبغاړي وړاندې غږ کړی او زه خو وایم چې د وطن دا ټول لویخیټ او مخبټي دښمنان دي د نوین الحق 25 کلنې ځوانۍ ته لوګي او صدقه شي. خواږو ملګرو د نوین الحق دې خبرو سره څومره موافق یاست کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لمن شه.